دغه ښځې د ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه په اسلام آباد کې راټولې شوي. ټرمپ امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر 3 میاشتې ځنډولی دی. په اسلام آباد کې دغه اعتراض کوونکې ښځې د امریکا له نوي ولسمشر غواړي چې د ځنډېدو پریکړه د بیرته واخلي. توان نه ده پاتې، برګشت نقطه نه لرو افغانستان ته. هیله کوم د امریکا متحده ایالات او د دې نوي رئیس جمهور ترمپ نه ډیر خواهش کوم په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو، نور هیڅ چاته توان نه ده پاتې. نور په ټیټ غذا نه، ډېر ټیټ کیفیت غذایي مواد، موږ د 3 وختو په ځای 2 وخته ماشومانو ته ډوډۍ ورکوو او د هغې یوه حصه موږ د ویزو ته واچوو پیسې. او درته وایم چې په یو ډېر وړې کمرې کې کوټې کې ما 3 کاله تېر کړي دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې د امریکا د بیا میشتیدنې پروګرام ته په تمه دي. تر دې دمه له دغو کسانو 1,600 کسان امریکا ته تللي دي. نه د ویزې توان چاته پاتې ده، نه د خوراک پاتې ده، نه د کور کرایي توان چاته پاتې ده. هر څه مو چې لرل هغه مو له لاسه ورکړل او دلته په ډېر بد حالات کې یو. تاسو ته زه قسم په خدای خورم چې اوله ورځ دا خبر چې نشر شوی ده، زما 3 ماشومان وو، د سهار نه چا خوراک نه و کړی. تر مازدیګره پورې باور وکړه بیرون مې وباسل چې دوی روحي وضعیت ښه شي او زما په شان دغه ټول په دې بد وضعیت کې دي. په پاکستان کې راټولو شویو دغو کډوالو د دغه هېواد له چارواکو غوښتل چې د پاکستان حکومت د ویزو د بیا تمدید او ورکړې بهیر آسانه کړي. دغه خواهش د پاکستان د کشور نام زموږ زیات دی چې موږ ته دا مشکلات لږ آسانه کړي، لږ ارزانه کړي. دا موږ نور زیات غوښتنه نه لرو چې موږ سره یا کومک وکړي یا دغه وکړي هغه وکړي. دغه غواړي چې دا موږ ویزې ارزانه کړي، آسانه کړي، چې موږ د نورو کشورونو هم غواړو، جامع جهاني هم غواړو چې دا خلک نور زیاتي په تنګ سوي دي، نور زیاتي بس نو هېڅ شی هم چا کې نه دی پاتې، ټول لیواني دي په خدای. په پاکستان کې ډیر هغه افغانان چې ویزه یې ختمه شوې وي یا ختمیږي د پولیسو لخوا نیول کیږي او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي.